د اسلام لومبی څیز د هغې معنی زده کول دي. اسلام وایي څه ته؟ نو دوه معنی هغه عمومي طور باندې کېږي د اسلام. اسلام دا پیس ته وایي، پیس، امن. او دغه شانتې دې ته هم وایي چې انسان هغه فرمانبرداري وکړي، استسلام. موږ به ورته ووایو چې ټو سبمټ، اعتراف کول، یو خبره منل، دې ته اسلام وایي. نو اسلام ته اسلام ولې وایي؟ نو ځکه اسلام ته، دین اسلام ته اسلام وایي چې کوم سړی دې کې انټر شي که نه، نو هغه بس ان پیس، بیا هغه پاتې شي، په امن کې پاتې شي.